چینل کتونکو ته سلامونه. سلامته اوسئ. داسې به ډېر کسان وي چې هغوی دا نوم اورېدلی وي یا یې لوستلی وي، هغوی به سوچ کوي چې دا کړچ وایي څه ته. نو د دې به لږ وضاحت وکړو. زموږ د کرک په پښتو کې کله چې یو انسان سره داسې څه حادثه الله دې نه کوي وشي چې هغه بدن یا جسم ته تاوان نه ورسي، بلکې د هغه واقعې یا حادثې نه پس چې دی د هغه ذهن او روح چې دی هغه ودردېږي، هغه ژوبل شي، نو هغې ته موږ کړچ وایو. بیا موږ وایو چې دا انسان چې دی د کړچ خوړلی دی. هغه څه نفسیتي داسې څه مسلې ورسره وي چې موږ ورته څه حد پورې لیونتوب هم ویلی شو. نو دا زما کتاب دی، د دې نوم هم کړچ دی. دې کې دغسې کیسې دي د نن نه څه 40-50 کاله مخکې چې موږ داسې هلکان وو، نو ما به کتل چې د کرک خو هغه دومره لوی ځای نه و چې هلته لیونیان دي او چا باندې پیریان راشي، هغوی ته تعویضونه کېږي، دغسې نور ډېر کردارونه به وو. شاید به ما کتل، بیا څو کاله مخکې دا کتاب ما ولیکلو، ما دا زموږ یو کلتور دی، د کلتور برخه ده چې دا سنباله شي او دا په پښتني سیمو کې هر ځای کې دغسې کردارونه او پیښې وي. نو نن چې زه تاسو ته کومه کیسه اورم د هغې عنوان دی د ژمي درنې شپې. تاسو به یې اورئ او هغه حمزه بابا خبره ده چې زه به کړم درته کیسه، ته راته ښه کړه. د ژمي درنې شپې. د کلو خلک چې تر څو پورې یو بل ته نږدې وو، نو په زړونو کې یې مینه وه. د یو بل په غم او درد به شریکېدل، ځکه چې د کلي په ژوند کې غمونه او دردونه زیات وو. خوشحالۍ به کله کله راغلې، خو د کلي خلکو به دا کوشش کولو چې چېرته د زنونو دپاره خوشحالي جوړه کړي. دغه شان به د ژمي په شپو کې زموږ د کلي یعنې د کرک د یو سپین ږیري صدر صاحب په کور کې د خوشحالۍ یو محفل جوړېدل. د صدر صاحب خپل نوم سیدلون و، خو دی د مسلم لیګ د خپلې وړې شان سیمې صدر پاتې شوی. نو د پاکستان د جوړېدو نه پس هم ورته خلکو صدر صاحب وی. د ژمي په شپو کې او د لالټین په رڼا کې به د صدر صاحب د کور په یوې لوی او دې کچا کوټې کې ځوانان، بوډاګان او ماشومان رایوځای شول. دې کې به ښځې هم وې، څه پیغلې او څه بوډۍ. دا محفل به د دې دپاره لګېدلی و چې د کلي د یو بل سپین ږیري ګلقدم په خوږ غږ کې د ممتاز او بېنظیرې داستان واوري. ګلقدم به د دیوال سره کېناستو، د لالټین په رڼا کې به یې کتاب خلاص کړو او په ترنم کې به یې داستان شروع کړو. دغه داستان کې به اورېدونکو خپل ځانونه ځایول. هر څوک به په خپل سوچ کې ډوب و. په ممتاز به چې سخت وخت راغلو، نو نرانو به دعاګانې کولې چې خدای دې ورته سختۍ اساني کړي. او کله به چې بېنظیره د پیریانو یا د دیوانانو په ګیرا کې راغله، نو ښځو به ژړل او دعاګانې به یې کولې، او دې سره به د ګلقدم غږ هم داسې دردېدلی غوندې شو. دا کتاب ډېر غټ او داستان ډېر اوږد و. ګلقدم به د کتاب څه برخه واوروله، بیا به چای راغلی او په داستان به ښځو او نرانو خپلې تبصرې کولې. د شپې به ناوخته کورونو ته هر څوک راړل. سبا به بیا د شپې محفل لګېدلو. د محفل نه مخکې به هر چا خپله تبصره وړاندې کوله. بیا به ګلقدم د لالټین په رڼا کې د کتاب وړاندې برخه شروع کړه.
هر څوک په خپل فکر او سوچ کې ډوب شول. د ګل قدم د دردېدلي او خوږ غږ په داستان کې به هر چا خپل ځان لټولو، ځکه چې د ګل قدم خوږ غږ به د داستان هر یو کردار را ژوندی کړو او هر یو منظر به د اورېدونکو په وړاندې و. دا داسې محفل و چې د ژمي اوږدې شپې به د خوشحالۍ او د مینې په جذبو تېرېدلې. د ګل قدم غږ د هر چا په ذهن کې خپل ځای جوړ کړی و. یوه شپه به تېره شوه نو د بلې شپې به انتظار و. داسې ډېرې شپې تېرې شوې، د ممتاز او بېنظیرې داستان هم ختم شو. ژمی هم تېر شو، اوړی هم تېر شو. د بل ژمي انتظار و چې بیا به د صدر صاحب په کور کې محفل و. د ګل قدم په خوږ غږ کې به یو بل داستان اورو. خو دا ځل چې ژمی را نږدې شو نو د پاکستان او هندوستان جنګ شروع شو. دا د 1971 د جنګ خبره ده. د صدر صاحب یو وراره و چې نوم یې اصل نور و. د هغه سره یو ریډیو. په هغه ریډیو به اوس په دغه محفل کې د جنګ خبرونه خلکو اورېدل. دومره مسلمانان مړه شول او دومره هندوان. ګل قدم به په یو خوا کې غلی ناست و، خبرونه به یې اورېدل. ښځې دغه محفل ته نه راتلې، ځکه چې د محفل رنګ بدل شوی و. د خوږ داستان په ځای د غمونو، ټینګونو او مرګونو خبرونه داسې لګېدل لکه د محفل هر سړی د جنګ په میدان کې راګیر وي. جنګ ختم شو او ورسره هغه محفلونه هم ختم شول. بیا چا هم د ګل قدم په خوږ غږ کې داستان نه واورېدو. د دې نه پس د کلي د ژمي شپې اوږدې خو وې، ولې درنې هم شوې. اوس اجازه غواړم د بلې کیسې سره به بیا حاضرېږم. الله سپارم.